اللهم صل علی محمد تیارو ته پیدا سوې رڼا محمد. یوازې موږ نه یو چې درود پر تا وایو، یوازې موږ نه یو چې درود پر تا وایو، پر تا درود ویلی الله محمد. چې پیدا شو ستا لرایه خود به زموږ کړې غمخورې ګران پر الله اکبر یې ګران پر الله اکبر یې. کندهار ښاروالۍ د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په ګډه د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په منقبت کې یوه شانداره مشاعره ترسره کړه. او شایسته یې شایسته یې شایسته خدای درکړي دي اخلاق حسینه ستا پر نوم د جوړه کړې پاک الله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله. خالقو پیدا کړی د ادم نه بلا مخکې لړۍ د نبوت هم پر جانان پوره کوي. په دغه مشاعره کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال، د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس، د کندهار پوهنتون رئیس، د لوی کندهار مختلفو شاعرانو، نعتخوانانو او ځوانانو ګډون کړی و. په یو اسلامي هیواد کې، په اسلامي ټولنه کې د یو اسلامي ارزښت د احیا لپاره، د تقویې لپاره که یو امر کیږي یا یو سپارښتنه کیږي چې باید د دې ټولنې خلک دغه اسلامي اصل په نظر کې ونیسي او دغه اسلامي ارزښت ته اهمیت ورکړي، که هغه حجاب ده او که نور شیان دي، نو بیا ټوله دنیا کې یو غوغا جوړیږي. نو موږ تاسې په دغسې یوه دنیا کې ژوند کوو، خو زموږ تاسې خوشبختي دا ده چې الحمدلله زموږ تاسې په هیواد کې پس له دې چې دلته ازادي راغلې، پس له دې چې دلته امنیت راغلی، یو سوچه اسلامي نظام هم راغلی. دا ډیر د ویاړ او د فخر ځای دی. د الله جل جلاله شکر ادا کول پکار دی چې په داسې مجلس کې د څو شیبو تیرېدلو، په داسې مجلس کې د څه وخت تیرېدلو الله جل جلاله موقع راکړل چې د دواړو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم صفت او اوصاف هغه نعتخوانان راته بیان او موږ یې واورو. ځکه د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به ما ته در ټولو نږدې هغه څوک چې پر ما باندې درود ډیر وایي. راغی لاسمانه چې فرمان و دې امت لره هرې خوا خنثی ده جاهلان قوتونه دي جوړ د خوږ نبي پر پاک وجود به د زخمونه دي کړي په تایب کې ماشومانو پرې وارونه دي جوړ د خوږ نبي پر پاک وجود به د زخمونه دي کړي په تایب کې ستا پر دنیا ودانه سوی جانانه ستا د نور شغله روشانه سوی جانانه ای جانانه ای جانانه ای جانانه ای جانانه ای جانانه ای جانانه ته د رب العالمین نیازمن رسول یې ته د رب العالمین نیازمن رسول یې د امت زړه ته در مور پلار قبول یې د امت زړه ته در مور پلار قبول یې دا ستا مینه له ایمانه سوه جانانه دا ستا مینه له ایمانه سوه جانانه ستا پرې دنیا ودانه سوه جانانه ستا د نور شغله روشانه سوه جانانه ستا د نور شغله روشانه. د نړۍ ښارونه وایي مدینې ته، د نړۍ ښارونه وایي مدینې ته چې پر موږ دا ستا له ښاره رڼا اوري ستا د هر لفظ له ګلابه وږمې راسي ستا د هر لفظ له ګلابه وږمې راسي د حدیثو له ګلزاره رڼا اوري چې پکښې ستا پاک سکونت ولیکم ځکه بهتره تر جنت ولیکم چې پکښې ستا پاک سکونت ولیکم ځکه بهتره تر جنت ولیکم
لتا پیل پر تا ختم کړم لتا پیل پر تا ختم کړم زه چې دایره د نبوت ولیکم لتا پیل پر تا ختم کړم زه چې دایره د نبوت ولیکم صل رحمتونه پر دنیا سی نازل صل رحمتونه پر دنیا سی نازل ستا پر نامه چې یو رحمت ولیکم ستا د کور و دروازې ته زه ملنګ وای درېدلی نه مې کور نه مې وطن وای نه مې ځای نه مې مسکن وای بس یو ته زما جانان وای کاش چې مور ستا په دیدن وای نه مې کور نه مې وطن وای نه مې ځای نه مې مسکن وای بس یو ته زما جانان وای کاش چې مور ستا په دیدن وای له آدمه تر دې دمه د سیال نسته بهترین ته پر دنیا یې محمد له آدمه تر دې دمه د سیال نسته بهترین ته پر دنیا یې محمد ستا مثال به په نړۍ کې پیدا نسي ته د ټول بشر پاچا یې محمد شپه د معراج و اسمانو ته وختلې د الله نازولې د الله نازولې شکر چې موږ د امتیان یو ستا د لیدلو په ارمان یو او ستا د لیدلو په ارمان یو او ستا د لیدلو په ارمان زموږ دپاره خدای ته ډېر وژړېدلې د الله نازولې د الله نازولې زموږ دپاره رب ته ډېر وژړېدلې د الله نازولې د الله نازولې صدقه دې سم در نوم شاهي جهان صدقه دې سم در نوم شاهي جهان رحماني به کم صفت و کم جانان رحماني به کم صفت و کم جانان